2 ونې وروسته چین کې د افغان سولې په اړه غونډه کیږي، خو د مسکو او قطر له ناستو سره په توپیر به د سولې په تړاو مشورې او ځینې مهمې پریکړې وشي. د دې ناستې ښکاره توپیر د حکومت او طالبانو مخامخ کېناستل بلل کیږي چې د مسکو او قطر ناستو سره توپیر ښیي. خو د بحث ګټور مسایل څه کېدای شي؟ اوربند موضوع ده، په هغه کې د سیاسي جوړښت موضوع ده، په هغه کې د انتخاباتو مسله ده، په هغه کې د افغانستان د وګړو د حقوقو د ازادیانو مسایل دي، د مطبوعاتو د ازادۍ موضوع پکې مطرح ده، همداراز د خلع سلاح او ملکي کېدو د پروسې مسله ده او د سولې د توافق نه وروسته چې کومې برنامې باید په افغانستان کې تطبیق شي، که هغه اقتصادي برنامې دي، که هغه انکشافي برنامې دي، که سیاسي مسایل دي. که په دې باندې بحث وشي نو د دې غونډې موثریت او ګټه به د تیرو ورته غونډو نه زیاتره وي. چین او افغان حکومت رهبرۍ د ناستې په اړه سره غږېدلي دي. اوس افغان حکومت بیجینګ ته د خپل پلاوي د ورتګ په اړه خپل لیست برابر کړی. افغان حکومت د مسکو او قطر ناستو په اړه ښکاره دریځ نه درلود، خو په یو ډول رد کړی وي. 250 نفر نمیره، یک تعداد بسیار محدود میره انشالله در محور دولت افغانستان، زیر چتر دولت افغانستان میرن، به نمایندگی از دولت افغانستان میرن، اما همگی او دخیل میباشن. آرزوی ما است که کنفرانس چین آغازگر یک گفتمان بسیار مشخص و یک گفتمان در یک گروه خرد بین دولت افغانستان و طالبان شود. ما امیدوار هستیم که با این نشست شاهد یک گام دیگه از طرف چین باشیم که ما را در راستای تحکیم صلح و ثبات پایدار با عزت و همیشگی کمک کنه. چین اوس په سیمه ییزه کچه فعال شوی ده، خو د افغانستان په اړه سیاست د لاسوهنې او غرضي نه بلل کیږي. د چین په اړه د حکومت، طالبانو او سیاسیونو دریځ ښکاره ده او په اړه کوم مخالفت نه ښوول کیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چین ناسته به د بین الافغاني خبرو یو پیل ووسي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت پرې ټینګار لري. که چېرته د افغانستان حکومت او د طالبانو رسمي استازي هلته ګډون وکوي او د یوه میز شاوخوا دوی کښېني، حتی که یو بل په رسمیت هم ونه پېژني، نو دا به یو ډېر مثبت ګام وي د بین الافغاني رسمي مذاکراتو خواته. له دې سره راپورونه وایي د قطر پلازمینه دوحه کې یو ځل بیا د زلمي خلیزات او طالبانو ترمنځ نارسمي خبرې پیل شوې دي. که دا خبرې بیا پیل شي د چین په مذاکراتو مستقیم اغیز لري او طالبان به له امریکا سره تر هوکړې وروسته د افغان حکومت استازو سره ممکنه بدلونونو او غوښتنو باندې خبرې وکړي.